سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د یو ځانمرګي برید په پایله کې 3 سرتیري ټپیان شول. دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر چې په یو موټر کې سپور و د یادې ولسوالۍ په لومړي قراول کې خپلو چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړه. د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک زیاتوي په دې پیښه کې د ګرشک ولسوالۍ یو شمېر ودانۍ هم ویجاړې شوي دي. په افغانستان کې د پرېکنده ملاتړ ماموریت قمندان وایي یو شمېر طالبان له افغان حکومت سره په پټه په خبرو لګیا دي. جان نیکولسن تېره ورځ له کابله د امریکا په دفاع وزارت کې د ویډیو کنفرانس له لارې پرته له دې چې د چا نوم واخلي زیاته کړې چې د طالبانو په مشرتابه غړو کې یو شمېر د جګړو پای ته رسېدو ته لیواله دي او په دې خبرو کې هم ښکیل دي. د دغه امریکایي قمندان د خبرو په تړاو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو څه غبرګون نه دی ښودلی. نن د غبرګولي 10مه د خورشید نړیوال ټلویزیون له 6مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه پوره 6 کاله مخکې په 1391 لمریز کال کې خورشید نړیوال ټلویزیون د یوې فعالې رسنۍ په توګه د هېواد رسنیو له کورنۍ سره یوځای شوه او لږه موده پس د خورشید FM راډیو هم په خپرونو پیل وکړ. دغه بنسټ د خبري، سیاسي، طنزي او تفریحي پروګرامونو په خپرولو سره په افغانستان کې یو له ډېرو لیدونکو ټلویزیونونو څخه شمیرل کیږي. 115 ولسي وګړي چې 3 مېرمنې او 2 ماشومان دي په هلمند کې د طالبانو له بندخونې آزاد شول. د ځانګړو عملیاتو حقوق الاردو مسؤلین وایي دغه کسان چې له ډېرې مودې راهیسې له طالبانو سره په بند کې وو بالاخره تېره شپه د کجکي ولسوالۍ په سورکاریز او د بابا سیمو کې د یادې ډلې له بندخونې آزاد شول. د سرچینې په وینا په دې عملیاتو کې د یادې بندخونې 4 ساتونکي وژل شوي او یو بل یې له یو شمېر وسلو او نورو تجهیزاتو سره یو ځای نیول شوی دی. د افغانستان او هند د ګډ امنیتي کمیسیون دویمه ناسته تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت په مشاوریت کې ترسره شوه. دغه کمیسیون تېر کال په هندوستان کې د افغانستان او هند د ملي امنیت د سلاکارانو له لوري د افغانستان او سیمې د امنیتي او نظامي حالت د څېړنې په موخه جوړ او لومړنۍ ناستې هم په نوې ډهلي کې ترسره شوې ده. په پرونۍ ناسته کې هم دواړو لورو ژمنه وکړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې نه یوازې افغانستان او هندوستان خپلې همکارۍ پیاوړې کوي بلکې د سیمې په کچه هم د زیاتو همکاریو د جلب لپاره لاسونه بډ وهي. په دې ناسته کې هند د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا او همداراز د دغو ځواکونو د ټپیانو د درملنې په برخو کې تازه ژمنې هم وکړي. په ننګرهار کې یو 6 کلن ماشوم د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. دغه ماشوم چې پښتونیار نومیږي نږدې 2 میاشتې مخکې له بهسودو ولسوالۍ تښتول شوی و چې بالاخره د څارګر ملي ادارې او سرحدي پولیسو له لوري د پچیراګام ولسوالۍ له نرۍ اوبو سیمې د یادې ډلې له منګولو تر ژغورل کېدو وروسته 13 ورځې کورنۍ ته وروسپارل شو. د ننګرهار د والي د ویان په وینا دغې پیښې په تړاو 2 کسه هم نیول شوي او ځانګړې ترې پوښتنې روانې دي. 18 داعشیان د ننګرهار په هسکمین ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې ووژل شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي په دغو عملیاتو کې چې تېره شپه په واغه سیمه کې ترسره شوي د یادې ډلې یو پټنځای او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. له دې سره سم د طالبانو یو سیمه ییز قمندان چې میرویس نومېده او په غوبلي مشهور و په مومندرې ولسوالۍ کې یوه کور ته د اوښتو پر مهال د کور د خاوند له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.